بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو امید دی چې ټول جوړ او روغ است. ښه ګران دوستانو، دلته یو ملګري پوښتنه کړې ده چې هغه د څنګه کولی شم چې په ډوچ کې ووایم چې دا کور کله جوړ شوی، او بله دا چې جوړول، او بله دا چې پای یا آخر، یعنی یو خبره کې وایي چې دا کار تر آخره پورې انجامولی شي یا کولی شي دا کار وکړي که نه. نو دغسې نو دوستانو دا خط مې درته تیار دی، عکس په شکل باندې جوړ کړی ده. خو خبره دا ده چې د دې ویډیو مقصد دا ده چې هغه ده بعضې دوستان د دې ژبې سره نوي اشنایان دي او لوستل ورسره په دې کومه چې یعنې دا ویډیو ته نه ځکه جوړومه چې مثال خبرې خط لوستل هم زده کړي. صحیح ده؟ امیدوارم دوستانو پوه شوي یې. اوس زه اړومه خط. ښه، دلته وایي چې ګورئ دوستانو، مثال دغه وی آلت جمله دلته استعمال شوې. لکه ګورئ دوستانو، لکه ستاسې نه څوک پوښتنه کوي یا په د انډیوالۍ په حساب یا احترامانه په حساب باندې که نه چې درته وایي وی آلت sind Sie، یعنې تاسې څو کلن یاست، او یا درته وایي چې څو کلن یې ته وی آلت bist du، که نه داسې چې درته وایي. په دې باندې خو دوستانو پوهېږئ. اوس ګورئ دوستانو، دا شی تاسې هر یو شي ته اړولی شي، خو لږ غوندې فرق کوي چې هغه شي پورې هغه کوي. دا څه رانومېږي چې هغه چې هر شی لږ هغه نوم ورسره فرق کوي. لکه دلته ته کولی شي چې ووایي چې وی آلت ist das Haus، یعنې څو کلن دی دا کور. صحیح ده که نه؟ یا څو کلن ده دا کور که نه؟ خو دی زما په نظر دی راځي زموږ او ستاسې په ژبه کې. نو وی آلت ist das Haus، څو کلن دی دا کور. او بل لحاظ باندې داسې راځي چې کله جوړ شوی که نه. نو د په هغه کې دغه درې جملې استعمال شوي دي چې یو د باون یعنې جوړول، gebaut همدغه جمله ده خو چې پوره یې وایي. gebaut یعنې جوړ کړی، wurden یعنې و، خو په خبرو کې دغسې استعمالیږي. دغه n ته نه لرې کېږي، wurde. ګورئ څنګه ویل کېږي، one wurde dieses Haus gebaut، یعنی کله دا کور جوړ شوی. صحیح ده؟ پوښتنه کوي one wurde dieses Haus، کله دا کور جوړ شوی. صحیح ده؟ امیدوارم دوستانو تاسې پوه شوي. په دغه دوه ډوله باندې مې درته لیکلی دي. ښه، اوس کته راځو چې مثال پای یا آخر، پای یا آخر ته چې دا وایي enden. صحیح ده؟ او په خبرو کې end داسې استعمالیږي. صحیح ده؟ په بعضې ځای کې اندن هم لیکل کېږي، خو لیکن هغه ډېرو شیانو په حساب باندې یا په نورو حسابونو باندې که نه، خو اکثره اند داسې استعمالیږي. ښه، نو ګورئ چې دا څنګه ویل کېږي. دلته وایي kannst du das Text bis Ende lesen، یعنې پوښتنه یې کړې که نه. kannst du کولی شي kannst du یعنې کولی شي das Text یعنې دا خط یا دا متن bis Ende lesen، یعنی تر پایه پورې ولولئ. ګورئ دوستانو دلته Ende lesen چې یعنی لوستلی شي که نه. نو ګورئ دوستانو په پښتو کې ورسره لیکل شوي دي چې بیخي درته اساني ده. کولی شي ته چې دا متن یا خط تر پایه ولولي. صحیح ده؟ ښه، امیدوارم دوستانو پوه شوي. او دا خو یو سوال غوندې و. ښه، او لاندې چې ده بل په دې کې مثال لکه یو امر ده، درته وایي چې lesen Sie den Text bis Ende. lesen یعنې ولولئ، Sie یعنې تاسې، den Text یعنې دا خط، bis Ende یعنې تر پایه پورې. صحیح ده؟ ګورئ دلته لیکلي مو سره شوي، ولولئ تاسې دا متن یا خط تر پایه پورې، یا یې ووایئ. ګورئ په ډیالوګ کې هر قسم موږ او تاسې اړو، دې ژبه کې هم هغسې کېږي. خو خیر بهرحال اوس مې دلته دا لوستل او دا لوستل لیزن چې ده دا هم دا یو قسم ویل کېږي. امیدوارم دوستانو پوه شوي. او دلته مې دا دوه جملې چې درته لیکلي ده دوستانو په مخکینیو ویډیوګانو کې استعمال شوي هم دي چې ریپریرن او ماخن. خو دا مې درته په دې خاطر لیکلي چې مثال خبرې دا باون چې یعنې جوړول، ماخن یعنې انجامول، او ریپریرن ترمیم یا مرمت کول. صحیح ده؟ امیدوارم دوستانو تاسې پوه شوي یئ. او دوستانو ښه وخت ولرئ. فی الحال د الله په امان.